سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسې ته له جیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته راخلاصه یو. نن چهارشنبه د 1405 هجري لمریز کال د غویي دویمه چې د 2026 زیږدیز کال د اپریل له 22 سره برابره ده. تاسې ته له جیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د افغانستان او ایران بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې دواړه لوري د دوه اړخیزو اړیکو وروستیو پرمختګونو او د سیمې مهمو مسایلو په اړه غږېدلي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د سفر پای د نوموړي په وینا د افغانستان دننه ډېرو ګډونوالو ټینګار کړی چې په وروستیو کلونو کې عامه نظم ښه شوی دی. او د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان او ایران بهرنیو چارو وزیرانو د دوه اړخیزو اړیکو وروستیو پرمختګونو او د سیمې مهمو مسایلو په اړه غږېدلي. بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امیر خان متقي او د ایران بهرنیو چارو وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو وروستیو پرمختګونو او همدارنګه د سیمې مهمو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. متقي د دوه اړخیزو همکاریو بهیر مثبت او د پرمختګ په حال کې بللی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د کچې له زیاتوالي او په نورو برخو کې د همکاریو له پراختیا څخه خوښي څرګنده کړې. نوموړي د ایران او د امریکا له لوري د ډیپلوماسۍ پر بنسټ چلند یو رغنده ګام بللی او د خبرو اترو او مذاکراتو له لارې د مسایلو پر حل ټینګار کړی. بل لور عراق چې هم د همکاریو د پرمختګ او په دوه اړخیزو اړیکو کې ترلاسه شویو لاسته راوړنو ستاینه کړې او د دې اړیکو د لا پراختیا په اړه یې خپل نظرونه له افغان لوري سره شریک کړي. ترڅنګ خپل افغان سیال ته د ایران او امریکا ترمنځ د وروستیو مذاکراتو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ګیلز برټن افغانستان ته خپل سفر پای ته ورساوه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ګیلز د 2026 کال د اپریل له 19 څخه تر 21 پورې کابل ته سفر وکړ. نوموړي د افغان چارواکو له لوړپوړو استازو د ډیپلوماټیکي ټولنې له غړو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو له استازو او همدارنګه د افغانستان د مدني ټولنې له فعالانو او نه دولتي بنسټونو سره لیدنې او خبرې کړې دي. په خبرو اترو کې د افغانستان او سیمې عمومي امنیتي وضعیت تر بحث لاندې نیول شوی. د افغانستان دننه ډیرو ګډونوالو ټینګار کړی چې په وروستیو کلونو کې عامه نظم ښه شوی دی. د افغان حکومت استازو او د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د خراسان ولایت د داعش پر ضد د مبارزې پرمختګونه هم څیړل شوي. ځانګړي استازي د څو سیمهییزو او ښایي نړیوالو ترهګرو ډلو د دوامداره حضور او د سرحدونو هاخوا فعالیتونو په اړه د اروپایي ټولنې اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ په اړه ځانګړي استازي د زغم او د تاوتریخوالي د کمولو پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې دواړه لوري باید ملکي وګړي او ملکي زیربناوې خوندي وساتي. اروپایي ټولنې له دواړو هیوادونو غوښتي چې د خپلو امنیتي اندېښنو په اړه خبرې بیرته پیل کړي او عملي ګامونه واخلي څو د سرحدي سیمو څخه د ترهګریزو بریدونو د پلان او ترسره کېدو مخه ونیول شي. ځانګړي استازي د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو په ځانګړي ډول د هغوی د زده کړو، کار او عامه ژوند ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیتونه د نړیوالو بشري حقونو له معیارونو او د افغانستان له نړیوالو ژمنو څخه جدي سرغړونه بللې. نوموړي د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې نړیوال تعامل چې د دوحې بهیر په نوم یادېږي ملاتړ تکرار کړی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت پر اهمیت یې د همغږۍ د اصلي چوکاټ په توګه ټینګار کړی. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې کړي. بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د یاد وزارت مالی او اداري مرستیال ډاکټر محمد نعیم د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي جلز برټن سره کتنه کې د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو اړیکو او دوامداره همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. نوموړي د اروپایي ټولنې له بشري مرستو د مننې ترڅنګ ټینګار کړی چې مرستې دې د دوامدارو پرمختیایي پروګرامونو پر لور واړوي څو کاري فرصتونه زیات او د خلکو د اساسي ستونزو په هواري کې اغیزناک رول ترسره شي. نوموړي د غرض د متقابل درناوي پر بنسټ پر متوازنو اړیکو ټینګار کړی او د ستونزو د حل غوره لارې خبرې اترې او ډیپلوماسي بللې. بل لور د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم د ستونزو د هواري لپاره معقوله لار ډیپلوماسي او خبرې اترې ګڼلې او له افغانستان سره یې د دوامداره همکاریو ډاډ څرګند کړی.
نوموړي ویلي چې د اروپا دروازې د افغانستان د صادراتو پر مخ خلاصې دي. افغاني توکي په ځانګړې توګه وچه میوه اروپا کې ښه بازار لري او په وینا یې اروپایي بازارونو ته د افغاني توکو د لاسرسي لپاره هڅې ګړندۍ شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر د ازبکستان د نمنګان ولایت له والي سره لیدلي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر د ازبکستان د نمنګان ولایت له والي شوکت عبدالرزاقوف سره لیدنه کې دواړو لورو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د کچې پر زیاتوالي او ازبکستان ته د افغانستان د صادراتي توکو په ځانګړې توګه د پنبې او ډبرو سکرو د صادرولو په اړه خبرې کړې دي. بلور عزیزي د ازبکستان له پانګوالو غوښتي چې په افغانستان کې د نساجۍ فابریکو د جوړولو، د معدني موادو د پروسس او درملو د تولید په برخو کې پانګونې وکړي. او وروستی خبر همدا چې په ناروې کې د اسلامي امارت سفیر د یاد هیواد د سره صلیب د بهرنیو اړیکو له مشر سره لیدلي. په ناروې کې د اسلامي امارت سفارت ویلي چې د یاد سفارت سرپرست نجیب الله شاهین د یاد هیواد د سره صلیب د بهرنیو اړیکو له مشر هوکن یاکوب روتینګ سره کتنه کې دواړو لوریو په بشري مرستو، هیواد ته د راستنېدونکو افغانانو سره په لازمو مرستو او اړوندو نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. دغه راز دواړو لورو په افغانستان کې له اړوندو ادارو سره د همکارۍ او همغږۍ پر لا پیاوړتیا ټینګار کړی. کورني خبرونه هم دومره و. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 خپرونې د الله په امان.